السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وي. محترم لیدونکو، نن موږ په دې ویډیو کې درته ښایو چې څنګه کولی شو زموږ خپلې فیسبوک آی ډي ته د یو څخه زیاتې موبایل شمارې او همداشان ایمیلونه ورکړو. د دې په خاطر چې زموږ آی ډي کله یو نمبر هغه له موږ څخه ورک شي او یا هم د شبکې له طرفه بند شي، نو موږ بیا خپل آی ډي له لاسه ورکوو، هغه بیا نه خلاصیږي. نو د دې په خاطر باید موږ خپلې موبایل شمارې زیاتې ورکړو آی ډي ته او همداشان ایمیلونه ورکړو چې زموږ آی ډي په آینده کې بنده نشي. نو په دې خاطر مې دا ویډیو درته جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ به په دې ویډیو کې هم زده کړئ چې څنګه کولی شو موږ خپل آی ډي کې فالو خلاص کړو او همداشان موږ په ایچ ډي ډول فیسبوک ته تصویر پورته کړو او همداشان په ایچ ډي ډول موږ فیسبوک ته یوه ویډیو پورته کړو. که چېرته موږ وګورو نو موږ چې کله فیسبوک ته یو عکس جګوو نو هغې کوالټي چې د هغې سایز چې دی ډېر کمیږي. نو څنګه کولی شو موږ یو عکس مثلا 2 MB دی، په هغه 2 MB ډول موږ فیسبوک ته اپلوډ کړو، هغې په کیفیت کې کوم تغییر رانه شي، هغې سایز کوم تغییر ونه مومي او کمزوری نه شي. نو دا ټولې طریقې په دې ویډیو کې ده. نو هیله ده چې تر پایه راسره وګورئ او همداشان له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او زما آی ډي درسره فالو کړئ. نو راځو لومړی قدم کې فیسبوک خلاصوو. البته فیسبوک کې زما خپل آی ډي نه ده. راځو دلته کلیک کوو، راځو لاندې اکاونټ سیټینګ خلاصوو. کله مو چې اکاونټ سیټینګ خلاص شو دلته جنرال باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو دلته راځي یو ځای کې ایمیل دی ګورئ، او بل ځای کې چې دی فون دی. کله مو چې ایمیل باندې کلیک وکړ دلته 2 اپشن درته راځي. دوستانو دلته 2 اپشن دي، یو اډ ایمیل ادرس دی او بل اډ فون نمبر دی. دلته چې هر څومره وغواړئ تاسو ایمیلونه او موبایل شمارې اډ کولی شئ. طریقې مثلا ایمیل ادرس طریقه درته وښیم چې څنګه موږ اډ کړو. کله مو چې دلته د هغه ځای خلاص کړو نو دلته ایمیل ادرس ورکړئ، چې هر کوم ایمیل ادرس ورته تاسو انتخاب کړی وي. دلته د خپلې آی ډي پاسورډ ورکړئ، یعنې وروسته اډ ایمیل کوئ، تاسو ایمیل ته یو ایمیل درسي، په هغه کې یو کوډ وي، هغه بیا کنفرم کړئ او رابه شو. د موبایل شماره څنګه موږ اډ کړو، اډ فون نمبر باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک وکړ دلته د موبایل شماره ورکړو، چې هر څومره شماره مو ورکړه یعنې وروسته کنټینیو وایو، یعنې مخته تګ وایو. موبایل شمارې ته مو یو میسج راځي، په هغه کې یو کنفرمیشن کوډ وي، هغه دلته داخل کړئ. بیا دغه دی په ده او اوس به درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ په خپل آی ډي کې فالو خلاص کړو. نو راځو دلته پبلیک باندې کلیک کوو. پبلیک پوسټ هغه اکاونټ سیټینګ دی، البته فکر مو وي اکاونټ سیټینګ پبلیک پوسټ. کله چې دا ځای خلاص شو دلته پبلیک انتخابوو، دلته پبلیک انتخابوو او دلته پبلیک انتخابوو. د درې ځای مو چې پبلیک کله انتخاب کړ نو ستاسو فیسبوک کې چې دا د فالو آپشن به خلاص شي. کله چې دا فالو آپشن خلاص شو اوس به درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ فیسبوک ته په ایچ ډي ډول ویډیو او همداشان یو تصویر اپلوډ یا پورته کړو. نو رابه شئ دلته به کلیک وکړئ، دلته اپ سیټینګ ګورئ دوستانو، اپ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو اپلوډ فوټو ان ایچ ډي دا ځای به تاسو بند وي، هغه ځای به هم خلاص کړئ او اپلوډ ویډیو ان ایچ ډي دا ځای به بند وي، دا ځای به هم خلاص کړئ. او همداشان که تاسو فیسبوک کې په خپل سر ویډیو پلی کېږي دغه ځای به خلاص کړئ او د لاندې بیخ خانه به چک مارک کړئ. نو دې سره به ستاسو فیسبوک کې په خپل سر ویډیو چلنیږي. او همداشان که غواړئ چې ستاسو فیسبوک ته نوټیفیکیشن راشي، هغه یو ډول آرام کې وي یا یو ډول موزیک کې وي، هغه بند کړئ، دا ځای باندې کلیک وکړئ، بند به شي. ښه دا دی په ده. نور که بیا داسې معلومات مې را پیدا کړل نو بیا هغه په بله ویډیو کې درته ښیم. او دغه اکټیویټي لاګ چې دی دغه چې تاسو څومره عکسونو ته یا ویډیو ته لایک ورکړی وي یا کمنټ هم ورکړی وي، یا درته ښایي د هر طریق کوم غواړئ چې کوم ته م لایک ورکړی وي وغواړئ چې والا دغه زه نه غواړم چې لایک یې کړم، دا ځای باندې کلیک وکړئ انلاک. دا دی دا به هم زده شوي. نور که بیا داسې کوم معلومات را پیدا شول هغه بیا په بله ویډیو کې درته ښیم او تاسو هم کولی شئ په کمنټ کې راته داسې یو خبره وکړئ چې هغې به راخي زه تاسو ته په راتلونکي کې ویډیو جوړه کړم.
نو په سکرین باندې چې کوم نام او لینک درته ښکاري دا زما خپله آی ډي ده، نو تاسو په مهربانۍ سره ما فالو کړئ. مننه، تر بیا د خدای په امان.